سلام، وخت مو بخیر. از سیملا عزیزی یم. با ما راړوم د نن ورځې مهم او وروستۍ خبرونو ته. مالیه وزارت وایي چې د ګمرکونو لوی ریاست د ګرځندوی څارنې کارکوونکو په تیرو 2 اونیو کې د کندهار، نیمروز، فراه، کندهار او هلمند ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې زیاته اندازه قاچاقي توکي نیولي. د یاد وزارت په خبره په نیول شویو توکو کې درمل، رخت، بېلابېل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي چې د نیول شویو توکو په تړاو څو تنه هم نیول شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د دایکنډي ولایت د مشالیا مرمرو ډبرو تړون یې د میزان سلطان علیا شرکت سره د 10 کلونو لپاره لاسلیک کړی. د تړون له مخې یاد شرکت 14.4 کیلومتره مربع ساحه په قرارداد ورکړل شوې چې د دې سره به د مرمرو د ډبرو چاڼ په کور دننه ترسره او وروسته به بهر ته صادر شي. د کانونو وزارت معلومات کې راغلي قراردادي شرکتونه به د اکتشاف او استخراج په برخو کې د 283 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کوي او د سیمې 200 اوسیدونکو ته به کاري فرصتونه برابروي. د کورنۍ چارو وزارت وايي پیښې ته د رسېدنې او وروژنې لوی ریاست منصوبینو نن سهار د کابل منډوي د بوټانو په لوی مارکیټ کې د یوې لوی اورلګېدنې مخه نیولې ده. دغه وزارت زیاته کړې چې د دې اورلګېدنې لومړی تاوان نږدې 900 میلیونه ډالرو ته رسیږي او د وروژنې پولیس نږدې 150 میلیونه افغانیو په ارزښت مالونه د سوځېدو مخنیوی کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت په وینا دغه اورلګېدنه د بک د شاټۍ له امله رامنځته شوې ده. د بغلان امنیه قمندانۍ وايي د شمالي سالنګ په 15مه ګولۍ سیمه کې د سورلۍ موټر د چپه کېدو له امله 48 هیوادوال ته مرجوب لا اوښتې. سرچینې وایي چې تېره شپه شاوخوا 2 بجې له شمال څخه کابل ته راتلونکی مسافر وړونکی 580 ډوله موټر له سړک څخه ښویېدلی چې له امله 6 کسان مړه او د 2 مېرمنو او 2 ماشومانو په ګډون 42 نور ټپیان شوي دي. او وروستی خبر مو هم د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته د ګنیو صادرات په بېساري ډول کم شوي. ډان خبر ورکړی چې ډیری باغ لرونکي د بیې د ټیټوالي له کبله خپل محصولات په کمه بیه پلوري. پاکستاني چارواکو یاد ورځپاڼې ته ویلي افغانستان سره د سوداګریزو بندېدل د دې لامل شوی چې د ګنیو د پروسس تر 1000 زیاتې کارخانې خپل فعالیتونه دروي. دوی خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې دوام وکړي تر 8000 زیات کسان به بیکاره شي. قدرمن اوریدونکو خبرونه مو همدومره و. تر بیا ښې چارې.